بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو او خویندو، دا دی زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا یو خوب دی ورور او لیږلی دی لیکلی ده. وایي ما دوه خوبونه لیدلي. اول خوب دا رقم دی چې زه یم او بل ملګري مې یوه غټه دښته او ډېره شنه شوي د وښو نه. او دا اول خوب یې ده. دویم خوب د اول خوب تعبیر کو، بیا دویم خوب ته ځو. نو دی وایي چې زه بې اولاد یمه او خوب کې لیدلی ده چې دښته ده او شنه وښو نه ډکه ده. معنا ده چې ستا تکلیف څه ده؟ نو دا ستا تکلیف ده. دا دښتې نه مراد، د ځمکې نه مراد ستا دا ښځه ده چې هغه کې ته کرل نشي کولی، یعنې همداسې درنه پاتې ده او تا کې هغه څه تکلیف په وجه باندې ته نشي کولی څه اولاددار شې. نو تکلیف تا کې ده، که ډاکټر ته تللی یا نه یې تللی، نو دې خوب نه معلومیږي چې تا کې تکلیف تا کې دی، ځکه ځمکه برابر ده، ښه واښه پکې شنه شوي دي. معنا دا څه تکلیف په ستاسو په فامیل کې تکلیف نشته، دا تکلیف د بې اولادي یا تکلیف تاسو کې ده. نو تاسو خپل علاج وکئ. نو چې خپل علاج وکئ انشاءالله بیا به الله ته اولادونه نصیب کړي او ستا مشکل به الله حل کړي. دعاګانې وکړه. او دویم خوب ده، وایي زما 2 کاله واده وشو، بچیان مې یو خوب کې پلار مې ولیده چې راته وایي په خوب کې یا خالق ډېر ووایه. قاري صاحب دا راته تعبیر کړه. نو خوب کې پلار دې تا ته وایي چې خالق یا خالق ووایه. معنا دا چې تا ته پلار دې کوم وصیت کوي، نصیحت کوي او علاج کوي، نو دغه ټولو ته باندې ته عمل وکړه انشاءالله او یقین دې په الله وساته. دعاګانې مو وکړه، مور پلار ته دې ووایه درته دعا وکړي، نو انشاءالله چې الله تعالی تا ته اولاد درکوي. خالق مراد الله تعالی پیدا کوونکی ده، الله تعالی پیدا کوونکی ده، نه ډاکټر ده نه دوا ده، خو ته به خپل اسباب استعمالوې، ته به خپل ځان تداوي کوې او الله نه به غواړې د خیر اولاد. کیدای شي کله که د انسان په خیر نه وي اولاد، نو الله تعالی لږې شاته کوي، بیا نو لږې شاته کوي، هغه د انسان په خیر وي. نو چې کله د الله خوښه وشي او ستا په خیر وي انشاءالله اولاد به دې درته په نصیب شي. والله تعالی اعلم. نو دا بل خوب ده چا لیکلی ده، زه ډېره مریضه یم، سرطان لرم. ما خپل بیبي په خوب کې ولیده چې مخ ښکلوي او وایي لورې ما ستا مریضي واخیسته. نو ستا بیبي چې دی په خوب کې لیدلی ده مادر کلان دی، نو تا نه دي ویلي چې دا وفات شوی که ژوندی ده. نو که وفات شوي یا که ژوندی وي، نو په هر صورت دا خوب نه دا معلومیږي چې ته لږ مایوس یې. د کم کسان ستا کورنۍ ده دوی نه مایوس یې، فکر کوي ستا علاج څوک نه کوي یا سستي کوي. نو مایوسه مو کېږه مه او بدګماني په چا مه کوه کورنۍ باندې دې. ښه ګمان ساته او خپل وس مطابق انشاءالله چې ستا دغه هر څوک هر کورنۍ کې چې مریض وي هغوی د خپل وس مطابق د خپل اولاد علاج کوي. او په دې خوب کې چې تا ته ویل کېږي چې مونږ وبخه، چا چې تا سره بد کړی دی، ته ورته وایې چې هېڅکله تاسو نه شم بخلی. نو معنا دا چې ته لږ انتقام جذبه زړه کې ساتې، بدګمانه یې او ګیلې لرې، اندک رنجه یې. مریض انسان همداسې وي. نو کوشش وکړه چې دا شیان دې نو د الله په ذکر سره او تلاوت سره او دعاګانو سره دا شیان لږ کم کړي، کنټرول کړي. الله نه خیر وغواړه. مشکلات دې څومره وي دا د شپې د سهار لمونځ نه مخکې دې وخت کې جګېږه، الله سره خپل ټول مشکلات شریک کړه او هغه نه خیر وغواړه. چاته تمه مه ساته او د الله نه خیر وغواړه. انشاءالله چې ستا قسمت کې وي نو هغه به کېږي او الله به دې انشاءالله شفا درته نصیب کړي. او الله تعالی ته سختي نه لري، شفا د الله په لاس کې ده. الله تعالی دې شفای کامل ته نصیب کړه. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، وایي خوب مې لیده یوه ونه او هغه ونه کې په خلطو کې انار راځوړند و. ما بیا ورنه راواخیستل، نیم خلطې مې بلې خور ته ورکړې او نیمې مې د خپل ځان لپاره واخیستلې. بیا کله چې ګورم د انارو یو ټوکړه مې لاس کې وي او خورم یې، خو انار ډېر خراب او رسته وي، سپین سپین چینجي پکې وي، خو زه پکې روغې روغې دانې خورم. نو دا په خوب کې چې کله میوه یا د خوراک شی مونږ اخلو یا مونږ سره یا یې خورو، چې کله خوند یې ښه نه یا شینجن وي، دا ښه تعبیر نه لري. د دې تعبیر دا دی چې یو څه رزق او یو څه مال هغه څه تا ته رسیږي، نو هغه تا ته خیر پکې نشته، ته دغه غوښتنه کوې خو دې کې دې خیر نشته. نو کوشش وکړه چې حرص ونه کړې
او څه مال وي یا څه خوراک وي، نو هغه کې حرص مه کوه چې څومره تا ته الله ورساوه هماغومره او څه ونه رسېدې، د هغه حرص مه کوه، کیدای شي هغه کې دې ستا خیر نه وي، هغه ستا لپاره حلال نه وي یا ستا پکې خیر نه وي. نو صبر وکړه او چې څومره ستا ته مقدر وي هغه تا ته په هر صورت کې رسېږي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده اورې. الحمدلله ډېر تشویشونه مو ورسره پسې وي دي، ډېر معلومات مو ځینې حاصل کړي دي. الله پاک جل جلاله تا ته اجر درکړه. مولوي محترم زما یو خوب ده، هغه دا ده چې یو آس مې په خوب لیدی چې په لاره کې روان یې، زموږ کلي په لاره کې روان یې، زه یې راونیسم پړی پکې، زه یې راونیسم، بیا مې ورور یې هغه ورور هم په آس باندې سپور شي، زموږ درېیم نمبر ورور د هغه سپور شي، آس ما نیولی پلار کې هغه له پاسه ورباندې سپوري او پلار او یو بل ورور هم راسره یي، لاره باندې د آس موږ خپل کنټرول کې اخیستی، د آس رنګ تور رقم ته ورته رنګ لري آس. نو د دې خوب تعبیر کوي الله پاک جل جلاله اجر درکړه. خوب ټایم به وو انشاءالله، بس دغه یو دقیق نه سم. ښه، نو خوب ده لا درته ښه کي، آس ده او هغه روان ده او پړی ورسره ده او پړی ته رانیسي، کنټرولوي معنی او خپل ورور پرې کښېنوي. نو معنی ده د آس څه ده، دا دې خیر ده. حدیث شریف کې راځي چې نبي صلی وایي آس کې الله تعالی خیر نښلولی ده، آس ټول خیر ده، هم د سفر او دنیا او کاروبار او هم د جهاد لپاره او هم خپله د آس د هر انسان خوښیږي. نو په دې کې خیر ده انشاءالله تا ته. او داسې د آس باندې ته خپله نه کښېنې بلکې خپل ورور کښېنې، نو معنا داسې ورور دی که مشکل سره که مخ د سفر مشکل وي یا د واده مشکل وي یا نور څه خبره یي، نو ستا خبرې په هغه باندې اثر کوي. داسې ته د آس کنټرولوې، آس رانیسي او ورور دې پرې کښېنوي، معنا داسې دغه څه مشکل ده، نو هغه مشکل که تا سره شریکوي، تا ته هغه مشکل خپل بیانوي یا ته پرې خبر یې یا ته په جریان کې یې، نو په دې کې ستا ډېر غټ رول ده. تا ورور ته دې نصیحت وکړه او رهنمایي ورته وکړه او ورسره وګرځه، د ده انشاءالله کار برابریږي. الله تعالی څه تا ته کم هوښیارتیا او کم د همکاري روحیه درکړې ده او ښه نیت درکړی، نو په دغه وجه باندې الله تعالی انشاءالله ستا په سبب باندې دغه ورور ته دې دا کارونه څه مشکل وي څه خبرې هغه انشاءالله ورته حل کېږي، برابریږي. که د رشتې خبره وي، د مریضي وي یا د سفر وي، کاروبار وي، هر شی وي، انشاءالله څه ته لاس په کار شې او ته کوشش وکړې دا مشکل حل کېږي، د خیر ورته رسېږي، د خیر تاسو ته رسېږي او د ورونو او د پلار په مشوره باندې انشاءالله دا مشکل حل کېږي. او که مشکل نه نو خیر یو غوښتنه کوئ، یو کاروبار وي، هغه انشاءالله در تاسو ته حاصلېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دی ده ولیدلی و چې هغه په افغانستان باندې یا زموږ په کلي، دا کلی زموږ خپل نه دي خو کوم ځای کې زموږ اوس په خوب کې په هغه باندې یو قسم یرغل یې بهرني اشغالګر ځواکونه د امریکا او دا راغلي ډېر یو د هغو حالت یو د وام د ډار حالت بس په دغه وام ډار کې راوومځو امریکایان راځي چاپه اچوي او یو وحشت خوري دا ټانګونه وو د امریکایي عسکر یې داسې یو حالت خوب وو، ډېر سخت وویرېدم چې کله راپاڅېدم خوب ټیم به وچې هغه ټیم کې زنګونه نه اوسېدل تقریبا زنګو ته یا ټیم ته یو ښه، نو دا خوب څه ده؟ نو دا خوب د مخکیني څه کوم حالتو په افغانستان باندې هماغسې یو حالت ده او یو تشویش ده. کیدای شي دا خوب نفساني خوب وي، معنا داسې تاسو مجلس کړی چا سره دا خبرې او دا مشکلات مخکې و هغه هم یاد کړي دي، دا خوب دې لیدلی، او یا هم شیطاني خوب ده، شیطان غوښتی ده چې تاسو ته تشویش واچي، داسې بیا یو تشویش درته واچي، یو ذهن دې خراب کړي، یو تا مصروف کړي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. انشاءالله دې کې شر نشته. دا خوب چاته مه تېروه، اعوذ بالله ووایه او د الله نه خیر وغواړه، د الله نه پناه نه وغواړه د دې خوب له شر څخه. چپ خواته 3 ځلې د لارې تو کولو دغه طریقه وکړه او دا خوب چاته مه تېروه، انشاءالله تا ته ضرر نه رسېږي. والله تعالی اعلم. او دا بل خوب ده، یو ورور لیکلی ده، وایي زه مسافر یم، په عراق کې یم، خوب کې مې زموږ د جامع جومات ولیده، له لمر خاته خواته 100 متره وړاندې مې ډېره لوړه مناره مې ولیده، یو ښکلی دیوال هم ورسره وه، داسې دیوال وه لکه د مکې شریف چې کوم دیوال ده، دومره ښکلی ښکارېده چې په خوب کې مې تصویر هم ترې واخیسته، تعبیر یې راولېږئ. نو ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. خوب کې مناره لیدل او بیا ورسره دیوال لیدل، ښه ښایسته دیوال، اوچت دیوال، نو دا ستا په شخصیت باندې تعبیر کېږي، دا دیوال د انسان په شخصیت باندې تعبیر کېږي، څومره سیده یي، څومره ښایسته یي او څومره اوچت یي، دا ستا شخصیت ښیي. او دا مناره ورسره معنا ده چې که ته
غواړې چې الله تعالی تا ته خیر نصیب کړي او ته یو ځای ته ورسېږي او تا ته مقام درجه لوړ حاصل شي په دنیا کې، نو هغه دین سره کېږي، دینداري سره کېږي. منارې نه مراد دینداري کې او د الله تعالی ښه بندګي کې، نو انشاءالله الله تعالی دې کې ستا دا کوم شخصیت ده، ښه شخصیت ده، لوړ شخصیت ده، اوچت شخصیت ده، شخصي ژوند کې ډېر ښه همت دې ده او ډېر ښه ستا چې کوم فکرونه دي، کوم نیتونه دي، ډېر ښه ده. نو په دغه وجه باندې انشاءالله چې تا کې همدغه دینداري وي، نو د دین سره دینداري کې انشاءالله تا ته الله تعالی عزت هم درکوي او تا شخصیت هم الله تعالی وروړوي او تا ته خیر نصیب کوي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې دا ملګري خپل خوبونه واوري او مطمئن شي. او که تاسو هم خوب لیدلی وي نو خپل خوب د همدې واتساپ له لارې نه ماته لیږلی شئ او په اواز سره که لیږئ نو ستاسو اواز بیا یوټیوب کې نشریږي. نو که تاسو په اواز سره خوب ولیږل نو زه پوهېږم چې تاسو دې سره موافق یاست چې ستاسو اواز واتساپ کې نشر شي، یوټیوب کې نشر شي. او که چېرته وم لیکل نو ستاسو هغه لیکنه زه وایم، ستاسو اواز بیا نه نشریږي. نو که غواړئ چې اواز هم په یوټیوب کې نشر شي، دې سره موافق یې، نو اواز سره خوب ماته ولیږئ. او که نه غواړئ چې ستاسو اواز یوټیوب کې نشر شي نو بیا ولیکئ ماته خوب ولیکئ. او یا که اواز سره رالیږئ، مثلا زنانه اواز سره رالیږي نو ماته بیا ووایئ چې زما اواز مه نشروه. زه کوشش کوم ستاسو اواز ته لږ تغییر ورکړم، لږ تیز کړم، نشر یې کړم او دې لپاره چې خلک دا اوري نو دې سره هغوی ته لږ اطمینان حاصل کیږي او اعتماد حاصل کیږي. هر څوک خپل خوبونه چاته نه وایي او بیا داسې یو ناشناخته کس ته. نو زه غواړم چې ستاسو خوبونه زه ښه پرې پوه شم، ښه واورم. نو ټولو نه ښه طریقه همغه اواز لیږل ده چې ماته اواز ولیږئ. نو که نه غواړئ چې ستاسو اواز نشر شي نو بیا ماته یادونه وکړئ او د باقي د چینل څه ده دا سبسکرایب کړئ. څومره چې تاسو دا چینل دا سبسکرایب کوئ او ملګرو سره شریکوئ او دې کې لایک ورکوئ نو زه خوشحاله کېږم. زما تایید تاسو کوئ، خوب هم ښه تعبیر شو نو یو لایک ورکړئ، شیر یې کړئ ملګرو سره او دا چینل نورو سره شریک کړئ. نو دې کې انشاءالله هغه خیر څه رسیږي، یو چا ته د یو چا سوال حل کېږي، د یو چا یو خوب تعبیر کېږي، یو تشویش رفع کېږي، تاسو ته انشاءالله په دې کې اجر ده. الله دې دا زموږ عمل په خپل دربار کې قبول کړي. او د خوب هغه اهمیت څه ده په اسلام کې معلوم ده، نور ویډیوګانو کې ما دې وضاحت کړی، تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ. نو خوب په آخر زمانه کې ډېر زیات مهم ده. هر چا ته شخصي ژوند کې، شخصي تقوا کې تاسو ته خوب ډېر شی درښودلی شي. حتی تاسو کولی شئ د خوب په ذریعه باندې یو مرض وي، یو شی نامعلوم وي، د خوب په ذریعه باندې الله نه خیر وغواړئ، استخاره وکړئ، دعاګانې وکړئ، تاسو ته په خوب کې رهنمایي حاصلیږي. او کله کله اکثر خوبونه داسې وي چې هغه تعبیر ته ضرورت نه لري. بیا کله کله انسان فکر کوي چې دې کې یو چا ته ووایمه، یو عالم ته، یو نیک انسان ته، په چا باندې ستا اعتبار وي، خصوصا د مسجد امام وي، هغه ته دا خوب تېر کړه، هغه تا ته هم یو خیر خبره وکړي نو انشاءالله ستا په خیر د هماغسې کېږي. او نو یو بل نیک انسان د هغه ته ویلی شئ. نو که په ما باندې مې اعتماد راغی نو خپل خوب ماته ووایئ، زه انشاءالله کوشش کوم چې ستاسو خوب ښه تعبیر کړم او ښه یو اطمینان خبره تاسو ته وکړم او خیر تاسو ته ورسېږي، تشویش تاسو ته وي هغه تشویش هم رفع سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.